له بلخاب څخه جوزجان ولایت ته روانې الوتکې سقوط وکړ او راوغورځېدل. همدارنګه په پنجشیر کې بیا د طالبانو یو رینجر موټر سیند ته لوېدلی. دا چې یادې پیښې څنګه او ولې رامنځته سوي او څومره مرګ ژوبله لري بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. جوزجان کې د طالبانو د یوې چورلکې غورځېدل، 3 تنه مړه او 2 نور ټپیان سوي. د طالبانو یوه چورلکه چې د بلخاب څخه د جوزجان پر لور روانه وه د تخنیکي ستونزې له کبله غورځېدلې ده. ځایي سرچینو جمعه د چنګاښ پر 10 له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې پر ماسپښین د جوزجان مرکز چبرغان د مصر آباد په ښار کې د طالبانو یوه چورلکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې. د هغوی په خبره په دې چورلکه کې 10 کسان سپاره وو. ویل کېږي چې ټپیان پیلوټان او طالب پوځیان دي. د راپورونو په حواله شاوخوا 2 اونۍ وړاندې هم په پنجشیر کې د طالبانو یوه چورلکه لوېدلې وه. همدارنګه د پنجشیر سیند ته بیا د یو رینجر موټر د لوېدو له امله 2 طالب پوځیان وژل سوي دي. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت سیند ته د طالبانو یو رینجر لوېدلی دی. د هغوی په خبره په دې پیښه کې 2 کسان وژل سوي دي. دا پیښه جمعه د چنګاښ پر 10 د پنجشیر مرکز د سریچه اړوند سیمه کې سوې ده. له بلې خوا د پنجشیر د ټولګټو رئیس عبدالعلي مغا وایي چې د دغې پیښې له کبله یو طالب وژل سوی دی. د سړکونو تنګوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په پنجشیر کې د ترافیکي پیښو لاملونه بلل کیږي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.